هغه اعمال چې ټول انبیا پکښې شریکان دي، د آدم علیه السلام څخه بیا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د ټولو انبیاو مشترک اعمال دي، او زموږ مسئولیت و وظیفه ده چې عمل به ورباندې کوو. علمای کرامو د هغو څخه 12 مهم اعمال راټول کړي دي. دا 12 اعمال دي چې د ټولو انبیاو په مابینځ کې اتفاقي وه، او هر نبي ته د هرې زمانې الله عز وجل امر ورته کړی و. د هغو اعمالو څخه چې موږ تاسو لره ضروري دي، دا 12 اعمال په دې خاطر بیانومه چې دا زموږ ستاسو مسئولیت دی چې د مخکنیو انبیاو، زموږ ستاسو د رسول محمد صلی الله علیه وسلم او هغه اعمال چې د نورو انبیاو سره شریک دي اطاعت کول زموږ مسئولیت. الله عز وجل راته فرمایي: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه، وای تاسو لره د الله پر رسول پسې ښه اقتدا لازمه ده. لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، د هغه چا دپاره د مبارک علیه الصلاة والسلام اطاعت ضروري دی چې هغه د آخرت او د الله د رضا امید لري او الله عز وجل همیشه یادوي. نو موږ په خوله باندې دا خبر کوو چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوو، نو وبګورو چې موږ تاسو په اعمالو کې هم دغسې یو که معامل و قول سره جلا دي. اولنی شی د دغو 12 شیانو څخه چې د ټولو انبیاو مشترک عمل و، هغه دشمني کول دي د شیطان سره. دشمني او عداوت ساتل د شیطان د ابلیس علیه اللعنه سره، دا د ټولو انبیاو په مابینځ کې یو مشترک عمل دی. هر نبی ته الله عز وجل دا امر کړی دی چې هغه به د شیطان لعین سره دشمني ساتي، او دا امر الله عز وجل آخرنی کتاب قرآن عظیم الشان کې دې مرحومه امت لره هم کړی دی. الله عز وجل فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ای مؤمنانو تاسو اطاعت و اتباع د شیطان لعین مکوي. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ارڅوک چې د شیطان لعین د ګامو اطاعت کوي نو هغه تاواني دی، ځکه شیطان په فحشا او په منکر باندې انسان لره امر کوي. شیطان هیڅکله انسان لره په نیکو باندې امر نه کوي. نو دا زموږ ستاسو مسئولیت سو. هر انسان د ځان سره دا فکر ولري چې شیطان دا د الله دشمن دی، شیطان د نبیانو دشمن وو، او شیطان د ټولو مؤمنانو دشمن دی. شیطان هیڅکله انسان لره د خیر لاره نه ښیي، او دا خبره زړه ته ورکړي، په زړه باندې یې ومني کومې لارې چې د شیطان د رضا دي د هغه لارو څخه ځان وساتي، که په اعمالو کې وي، که په لباس کې وي، که په معاشره کې د کورنۍ سره وي، که په معاشره کې د عام مؤمنانو سره وي. په ټولو شانو کې د شیطان مکائدو او چمو لره ویښ واوسي.